Hello dear friends and welcome to English by Pashto channel. In today's lesson, we are gonna learn kinds of nouns. So stay patient and let's dive into the lesson. دوستانو موږ او تاسې د part of speech په تیر درسونو کې اسم سره آشنا سولو چې noun is the name of a person, place, thing or an idea. د نن ورځې په درس کې به د اسم ډولونه زده کړو. نو لومړی راځو د command noun څخه شروع کوو. د command noun تعریف داسې دی. A command noun is the name given in command to every person, place or thing. عام اسم هغه اسم دی چې شخص، شی او یا ځای لپاره په عامه توګه استعمالیږي. مثلا man, woman, door, class, room, kitchen, park, etc. یعنی کچیرې سړی، کچیرې زه سړی وایم، کچیرې زه بازار ته هم لاړ سم سړي ته په سړي باندې وایي، کچیرې زه اشپزخانه وایم، هر ځای ته ولاړ سم اشپزخانه په اشپزخانه باندې یادیږي. یعنی هر انسان جلا جلا نوم نه ورته یادوي. هر ځای چې ولاړ سي په عامه توګه اشپزخانه ورته وایي، ښځه ورته وایي، صنف ورته وایي. په عامه توګه په ټولو ځایو کې همدغه یو نوم ورته استعمالیږي په عامه توګه باندې. نو دا command noun یا عام اسم چې په عامه توګه باندې استعمالیږي. Proper noun. Proper noun is the name of some particular person or place and always begins with capital letter. خاص اسم په یو شخص او یا ځای باندې دلالت کوي او همیشه په غټ الفبا توري باندې شروع کیږي. مثلا هر څوک ځان ته جلا جلا نومان لري. کچیرې زما نوم احمد وي، زه په یو صنف کې ناست یم، د بل نوم به بل وي، د بل نوم به بل وي. هر څوک ځان ته شخصي نوم لري. نو دا یو خاص اسم سو او کله چې موږ لیکو په غټ توري باندې راځي. او همدارنګه هیوادونه، که چیرې افغانستان وي په بل ځای کې بل افغانستان وجود نه لري، دغه یو خاص ځای دی. نو کله چې لیکو لومړی توري په غټ توري باندې لیکل کیږي. مثلا عبدالحبیب، کندهار، کاناډا، انګلند او داسې نور. دا هغه خاص اسمونه دي چې نور همداسې اسم وجود نه لري. په دې خاطر کله چې موږ لیکو په غټ توري باندې لیکل کیږي. Collective noun. Collective noun is the name that the form is singular but the meaning is plural. جمع اسم هغه اسم ته ویل کیږي چې شکل مفرد وي خو معنا یې جمع وي. مثلا ګروپ یعنی ډله. ګوره دلته ګروپس نه دی چې په پای کې اس ولري، یوازې ګروپ دی. نو د ګروپ څخه موږ دا مطلب اخلو چې ګروپ د ډیرو خلکو مجموعه ده، ډیر کسان وي، خو ګوره اس نه لري خو معنا یې جمع ده. مفرد دی خو معنا یې جمع ده. مثلا فیملی، کور. فیملیز نه دی، فیملی یعنی کورنۍ. نو ګوره په کورنۍ کې ډیر کسان وي، لیکل یې ګوره مفرد وي، فارم یې مفرد دی خو معنا یې جمع ده، یعنی ډیر کسان پکښې کې وي. او همدارنګه ټریپ ګوره قوم ته وایي. فارم ګوره لیکل یې پوه ټریپز نه دی، اس نه لري. ټریپ سینګولر فارم دی خو معنا یې جمع ده، قوم کې ډیر خلک وي. او همدارنګه نیشن، ملت. نیشنز نه دی، نیشن دی ملت دی خو معنا ملت، په ملت کې ډیر خلک وي. نو دا ته جمع اسمونه ویل کیږي چې شکل یې مفرد دی خو معنا یې جمع ده، یعنی ډیر خلک پکښې موجود وي یا ډیر شیان پکښې موجود وي. Abstract noun. Abstract noun is the name which we cannot see or touch. خیالي اسم یا د معنا اسم هغه اسم ته ویل کیږي چې موږ یې نه لیدلی شو او نه هم لمس کولی شو. مثلا honesty، مهرباني. زه نه مهرباني په سترګو لیدلی سم او نه لمس کولی سم، خو که چیرې ووایه چیر، چوکۍ، زه چوکۍ هم لیدلی سم هم لمس کولی سم، خو مهرباني نه سم لمس کولی. مثلا death، مرګ. زه مرګ نه په سترګو لیدلی سم نه یې لمس کولی سم. او همدارنګه childhood، ماشومتوب څوک په سترګو هم نسي لیدلی، لمسولی هم نسي. او همدارنګه sickness دی، movement دی، goodness، dearness او داسې نور. ښه نو ملګرو، دا څو په انګلیسي کې د اسم ډولونه. که چیرې کومه سوال پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې ولیکئ. که چیرې څه ناسم زده کړی وي ویډیو در سره لایک کړئ، او که چیرې تر اوسه نه یاست راسره یو ځای شوي چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه زنګوله ووهئ. په دې سره کله چې موږ د انګلیسي ژبې مربوط درسونه اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي. تر یو نوی درس د خدای په امان. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to